خبر طالبانو کابل کې د داعش ډلې یو قوماندان وژل ادعا کړې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یو مهم قوماندان یې په کابل کې وژلی دی. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې طالبانو ځواکونو داعش په پټنځای کې برید وکړ او د ډلې یو مهم قوماندان وژلی دی. مجاهد ویلي داعش یو بل غړی یې په دې عملیاتو کې نیولی دی. طالبانو حکومت ویلي داعش دوه کسان د کابل جوماتونو او خانقاو بریدونه کړي او برېښنایي ستنې الوزولې وې. د طالبانو وړمه ورځ شنبه هم ویلي چې د تخار په مرکز طالقانو ښار کې د داعش 8 جنګیالي وژلي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله او یا هم د پخواني حکومت پوځیان د طالبانو لپاره اصلي ګواښ دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.